السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم ستنه کړی دی چې یو خور یا ورور قضایي روژه راګرځي، نو بیا مور ورته وایي نن یې منه شه زویه، سبا بیا تکیه کړي. نو پر 9 بجې باندې روژه په ماته کړي. نو اوس د دې روژې کفاره شته که نشته؟ محترمه فقهای کرام وایي که د رمضان په میاشت کې چې په کال کې دا یوه میاشت روژه ده، په هغه کې که سړی قصدن روژه وخوري کفاره شته. او که سړی بل وخت د رمضان د میاشتې روژه قضایي راوړي او هغه بیا ماته کړي، نو په هغه صورت کې کفاره نشته. فتاوی هندیه جلد اول صفحه 215 کتاب الصوم باب المتفرقات، او دغه رنګه هدایه جلد اول صفحه 219 کتاب الصوم. نو پر دغه خور ورور باندې کفاره نشته. دا هغسې بې غاړې بندې وي چې روژه یې ماته کړله، نو کفاره ورباندې نشته. بله ورځ دې بیا هغه قضایي راوړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.